د یو بزرګ څه تپوس او پوښتنه وسوله چې په انسان کې د دیندارۍ کم حیثیت دی. د بزرګ ورته ویل چې په انسان کې د دیندارۍ دی حیثیت دی لکه د یو په عاداتو کې په شمار کې. که دین په چا کې نو که نرو که ښځه که کورو که کلی د هغو دی مثال دی لکه صفر. صفرونه چې هر څومره ډیر سي هېڅ نه ځینې جوړېږي، خو کله چې یو راسي اوس یو ښځه د څوکې په نکاح غواړي لکه څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام بارک ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی دي پس پر بذات دین تریبت یدا که ای ابو هریره نکاح خلق په څو وجو باندې کوي. یوه وجه په هغو کې د دیندارۍ ده، بله وجه په هغو کې د حسب و د نسب ده، بله د ښایست ده، بله د مال ده. ته به دیندارۍ ته ګورې ابو هریره، دا دین داسې پکې ضروري دی لکه یو عدد، یا په عددو کې 2 راواخلي 3 راواخلي 10 راواخلي. مثال درته وایم، اوس چې یو یې بیا ورسره په دې ښځه کې د دیندارۍ سره سره ښایست مو نو لکه یو ته چې صفر ورکړي 10 ځینې جوړ سو. په انسان کې د یو سره مثال د دیندارۍ سره ښایست مو لکه د دې انسان د چې 10 جوړ سي لکه د یو عدد. دا یو صفت دی چې بل زیات پکې پیدا سو. او که چیرته د دې سره مالداره هم ښځه یا یو انسان مالداره هم نو د هغو دی مثال سو لکه یو ته چې 2 صفر ورکړي 100 ځینې جوړ سو. او دغه رنګه که چیرې یو سړی بیا دی ولو چې هغه د لوړ خاندان هم ولو حسب یې له لوړ خاندان سره تعلق درلود لکه سیدان، نو سید قوم سره چا تعلق درلود لکه 3 صفر چې ورکړي نو 100 ځینې جوړېږي. خو کله چې یو ختم سلو په چا کې دینداري نه وي، په چا کې اسلام نه وي، په چا کې ایمان نه وي، د هغو دی مثال دی لکه تش صفرونه چې پاته سي. دی بزرګ ورته ویل په کور کې مثال دغه رنګه دی، د ښځې مثال دغه رنګه دی، د نر مثال دغه رنګه دی، د دکاندار مثال دغه رنګه دی، د تاجر مثال دغه رنګه دی، د امسایه مثال دغه رنګه دی، د شریک مثال دغه رنګه دی، د ستا د سفر د ملګري مثال دغه رنګه دی، ستا د قریب دغه رنګه مثال دی. بارانه ټول پر قیاس کوي. الله دې وکړي چې په دې میسج مو سر خلاصوي. زما ګرانو عزتمند ورونو، در سره مخکې هم د الله د رضا او د ثواب په نیت شعر کوي. جزاکم الله خیر او احسن الجزا.